السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرالاس میډیسن ان پښتو ایت پیاز یوټیوب چینل تګرانو دوستانو کو تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ ترڅو دې ته ورته نور خولي ویډیوګانې موږ تاسو مخې ته راوړو. قانونا به موږ خبره کوو د یو بل بهترین ایټم باره کې د کوم نوم چې دی ډایبینو ټیبلیټ. د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې استعمالیږي، نو د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو کوم کسان که دغه دوی استعمالوي نو دغه ویډیو دی وګوري ترڅو په صحیح طریقې سره ځان پوه کا او فایده ترې واخلي. نو ډایبینو ټیبلیټ خاص کر د هغه مریضانو لپاره ډیر بهتر دی کوم مریضان چې د شوګر تکلیف لري یا شکر ناروغي لري، نو دې لپاره چې د ډایبینو ټیبلیټ یو ډیر بهترین ټیبلیټ دی. یعنی کوم هغه کسان چې هغه شوګر ولري نو هغه بدن کمزورې وي، مردانه طاقت کم وي، د خپو تلی سوځي، په خپو باندې درد وي، د بدن په مختلفو برخو باندې درد وي، نو هغه د شوګر دوايانې استعمالي. خو هغې سره چې بیا کم دغه ډایبینو ټیبلیټ استعمال کا نو دې سره به یې دا فایده وشي چې د هغو د خپو د تلو سوځېدل یا د بدن د مختلفو برخو کې چې د کمزورتیاو په وجه باندې هغه دردونه وي نو د دې خاتمه به هم وشي. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی کوم هغه کسان چې هغه شوګر بیماری ولري او د شوګر په وجه د هغو خپو تلی سوځي، په ملا باندې یا د بدن په مختلفو برخو باندې دردونه او دې څخه په عذاب او تکلیف وي، نو دې دپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن دی. یو طرف ته دا یو ملټي نیشنل کمپني هایکیو جوړه کړې ده او تاسو کولی شئ چې په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره هم پیدا کړئ. او بل یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره په بدن کې د مختلفو کمزوریو مخه نیول کیږي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو کوم هغه کسان چې هغه د شوګر ولري یا بل مشکلات ولري او دغه بدن کمزوری وي، نو دې دپاره دا ډیرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې حل ممکن دی. همداسې که کوم هغه کسان چې هغه بدن کې کلسټرول زیات شوی وي، یعنی د وینې غوړې زیات شوی وي او د زړه طاقت کمزوری وي، نو دا په ټول کې ډایبینو ټیبلیټ چې دی هم د زړه طاقت لپاره، هم د بدن طاقت لپاره، هم په بدن کې د کلسټرول د کمی لپاره، نو د دې ټولو لپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. البته یو یادونه کوم هغه کسان یعنی دا ډایبینو ټیبلیټ چې استعمالي دې سره شوګر مکمل ختمیږي نه، بلکې شوګر که هغه انسولین استعمالي، که هغه د شوګر مختلفې دوایانې استعمالي، هغه به ورسره استعمالي، خو د هغې سره که دا ګولۍ استعمال کا نو دې سره چې د بدن د کمزورتیا په وجه د خپو تلی سوځي، په خپو یې درد وي یا د بدن په نورو اغذاو یې درد وي، نو دې سره به یې دغه ستونزه حل شي او د دې ستونزې نه به خلاص شي. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی. یو طرف ته خو دا یو ملټي نیشنل کمپني هایکیو جوړه کړې ده، بلې تاسو په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره هم پیدا کولی شئ او بل پرایز هم مناسب دی. نو دا ډیر بهترین ایټم دی او موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې د دې استعمال وکړئ. د استعمال ښه طریقه دا ده چې په ورځ کې یوه ګولۍ په مړه باندې استعمال شي. نو په دې کې یو ډبي کې 30 ګولۍ، نو تاسو کولی شئ چې یو میاشت نه واخله تر 3 میاشتو پورې استعمال کړئ. نو دې سره به ستاسو مردانه طاقت هم برابر شي، د شوګر په وجه چې خپو تلیم سوځي یا د بدن په نورو مختلفو برخو باندې دردونه دا به مر سره ختم شي او ستاسو بدن به وده او ترقیم شروع کا. نو دا ډیر بهترین ایټم دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې د دې استعمال وکړئ. نو په اخر کې بیا هم د تاسو ګرانو دوستانو څخه هیله کیږي چې زموږ دغه یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت پیاز ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ. زموږ به پوره هڅه او کوشش وي چې همدې ته ورته نورې فایدهمنو ویډیوګانو باندې یا په هغه میډیسن باندې ویډیو جوړه کړو چې کوم تاسو ته په روزمره ژوند کې ګټور وي او تاسو ترې فایده واخلئ. نو تر بل ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. ما هم ځان سره په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بل ویډیو پورې د الله تعالی په امان ښې چارې درته غواړم.